رب العالمین په قرآن شریف کې د دې خبرې ترغیب ورکوي چې تاسو دروغ مه وایئ، رښتیا وایئ، دروغجنو نه ځان ساتئ، رښتونو سره ملګرتیا کوئ. زما وروڼو دروغ د خدای ډېر بدي شي او رب العالمین په قرآن شریف کې په دروغجن لعنت ویلی، لعنت الله علی الکاذبین، چې کوم خلک دروغ وایي الله ورته خیره کړې ده. اوس که زه خیره وکړم زما خیره پته نه لګي قبلیږي که نه قبلیږي، که ته خیره وکړې یا به قبلیږي یا به نه قبلیږي. او زمونږ د علما لیکي چې د الله خیره چې ده الله وکړي، بس دې کې دویمه خبره نه دا قرآن شریف هسې الله پاک زمونږ د محاورې په بنیاد او زمونږ د اصطلاح په بنیاد نازل کړی دی. نور د الله خیره زمونږ د خیرو په شان نه، هغه یقیني خبره او متحققه خبره او واقعي خبره. او موږ چې څنګه خیره کوو داسې الله هم قرآن شریف کې خیره کوي او زمونږ د عرف او د محاورې مطابق الله قرآن نازل کړی دی. نو د الله د دې خبرې مقصد دا دی چې بس کوم خلک دروغ وایي دا ملعونین دي، دا د خدای په لعنت کې پراته دي، دا د خدای د رحمت نه لري دي. دروغ ډېر خطرناکه ګناه ده او دروغجن سړی د خدای لوی دشمن دی. او موږ خلک په دې معاشره کې نن سبا دروغ ډېر زیات روان دي او خصوصا په دې موبایل باندې او په دې انټرنیټ باندې او په دې فیسبوک باندې. خو زما ګمان دا دی چې یو خبره به رښتیا او یو کم سل پکې دروغ، ټول په دروغ روان دی او ټول په پراپګانډو روان دی. دا ولې دا مخلوق د خدای نه لرې کېږي؟ دا د خدای بندگان د خدای دشمني ولې کوي؟ دا د خدای بندگان د الله د رسول دشمني ولې کوي؟ ځان ولې د خدای عذاب ته تړي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منافق څلور نښې ښولې دي. 4 من کان فیه کان منافقا خالصا. دا څلور خبرې چې په چا کې وي رسول الله مبارک فرمایي سوچه منافق دی، دیسی نه 2 نمبر نه 1 نمبر منافق دی. په هغه څلورو خبرو کې یوه خبره دا ده چې دی کلم خبرې کوي دروغ وایي، او دویم چې کله وعده کوي د وعدې خلاف کوي، او دریم چې کلم خبرې کوي کنزل کوي، او څلورم دی خیانتګر وي. نو چې خیانت هم کوي خیانتګر دی دا سړی پردې حق پوره نه ورکوي او دی دروغ هم وایي، جګړو کې کنزل هم کوي او د وعدې خلاف ورزي هم کوي. چې دا څلور خبرې په چا کې وي دا رسول الله مبارک فرمایي سوچه منافق دی. نن سبا یو عامه مسله زمیندار پیشې خرڅوي، زمیندار څومره دروغ پکې وي، د پاسه یو شان شی پروتي په کریټ کې او لاندې بل شان شی پروتي. دا دروغ یو شکل شو که نه شو؟ دا شکل د دروغ شو. خدا سوداګر تاجر یو شی خرڅوي په دروغ، ما دونه پیسې راکولې، هلکه دا مې نه ورکولې، دروغ ولې وی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی خپله سودا د دروغو په قسمونو مه حراموئ، خپل مال د دروغې په قسم حراموئ. او فرمایي نبی علیه السلام چې ته دا قسمونه خورې دې دپاره چې دا سودا پې خرڅه کړم، نو ټیک ده د دې قسم په برکت به ستا دا سودا ګرانه خرڅه شي او برکت به پکې ختم شي. نو خلک وایي دا برکت څه ته وایي؟ برکت دې ته وایي چې دا سودا ته د 500 په زر دې خرڅه، سبا دې بیا د 500 په زر، نو ټیک ده چې په میاشت کې د 100 روپۍ وګټلې د دروغو په قسمونو باندې. نو سبا به درته داسې مسله پېښئ، یا به راته مقدمه پېښئ، یا به راته هسپتال پېښئ، یا به راته دشمني پېښئ، او یا به راته د بچي او د ښځې بیماري پېښئ. د هغې نه زیاتې به دې پې ولګي. او که دا هېڅ هم نه نو ټینشن به راتئ، پریشاني به راتئ، سکون به دې پکې نه. نو د مالونو قسم په دروغه خوړل یا خپل مال په دروغو باندې خرڅول، دا پیغمبر علیه السلام وایي دا ګناه ده، دا ناروا دي. نو دروغ ویل دا سخت جرم دی، دا مجرم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته لاړ، منابي معراجو، نو هلته کې پیغمبر علیه السلام ډېر څیزونه ولیدل. نو د خپل امت د قبر عذابونه یې پکې ولیدل. نو یو سړی مې پکې ولیده چې دی ولاړو، او یو بل سړی هغه سره یو تیره چاړه وه، داسې کږه تیره چاړه به یې ورته په دې وښکي کې ومنډله او را به یې ښکه، نو دې سټ ته به یې راورسوله. نو دا وښکې دا به یې د دې سټه پورې وشلېده، دا به یو چغې والي وینې به ترې بهېدې. نو بیا به یې دا چاړه را واخېسته، دې بل وښکي کې به یې ومنډله، نو را به یې ښکه، د دې سټه پورې به یې دا طرف وشلو. نو چې دا به یې وشلو نو دا بل به جوړ شوی و، نو بیا به یې وله دلته کېښوده، بیا به یې راښکه. نو چې دا به یې وله وشلو د سټه پورې، نو بیا به دا بل طرف جوړ شوی و، نو بیا به وله دلته کې کونډه تیره چاړه کېښوده او سر ته به یې راښکه. نو یو طرف به یې شلو، بیا بل بیا بل بیا بل جوړېده او بیا به یې وله شلو، او دا به دا چغې والې دا وینې ته بهېدې. نو حضور پاک مبارک فرمایي چې ما تپوس وکړه د جبریل علیه السلام نه چې دا څوک دی؟ دا خو ډېر په بدر ورځ دی. نو 2 فرشتې وې، نو دواړو راته وې چې دا ستا امتي دی، زما امتي. او دا څوک دی؟ دا چې دنیا کې به یې دروغ وایي، دا هغه دروغجن امتي دی ستا. نو چې دې کله مړ شي دروغجن،
نو دی د قبر عذاب دی. قبر کې دغه چل به ورسره کېږي. اوس د خدای خوښه ده که 1,00,000 کاله دا چل کوي، که 1000 کاله ورسره کوي، که 2000 کاله کوي، د خدای خوښه ده. دا د قبر عذاب دی رونو. څونه خطرناکه خبره. نن سبا رونو دا بیان مې په څه وجه شروع کړو. نن سبا په دې انټرنیټ او په فیسبوک کې څومره دروغ ویل کېږي، توبه به بس. او دروغ چاله وایو؟ الله دنیا د پاره. او دروغ چاله وایو؟ لیډر له. دا لیډر والله کدی پکار، هر قسمه لیډر کدی که نیک دی او که بد دی، والله کدی پکار شي په دې دروغ. دې نشي خلاصول. نو مهرباني وکړو دروغ مه وایه. د دروغو پروپاګانډا مه کوئ. او که چې په فیسبوک چا دروغ ورکړي هغه مه خوروئ، ګناه ده. دا مه وایه چې دا دروغ خو دې پلانکي ورکړل، هغه ورکړ خو چې ته یې خورئ نو ته پکې شریک وې ورسره. د دروغو پروپاګانډي شوې. یو سړی 5 کسو ته دروغ وایي، یو سړی 10 ته دروغ وایي، یو سړی 100 ته دروغ وایي، او رښتیا وایي په دې فیسبوک کې چې خواره کې دا دروغ یې څومره خلکو ته ورسېدل، لکونو ته. او ډېر خلک یو ظلم بلم کوي. د انسان نه به چاله به سر د بټیاري کی، چاله به سر د سپي کی، چاله به سر د خر کی، لاندې به انساني او سر به د خري، چاله به سر د غوی کی. ایرونو د انسان د دې ښکلي شکل نه ښکلي شکل په مخلوق کې بل نشته. لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم. الله وی انسان ډېر ښکلی پیدا کړی. نو الله چې د انسان لکه ښکلی مخ ورکو او ښکلی شکل ورکو، نو ته ولا ختمې او د خر د هغې په دی لګې انسان نه خر جوړی. څونه دی الله خفه کو؟ دا به بلکل نه کوې. نو زه خو چې د ما دا بیان څوک اوري، دا ډېر خلک اوري، دا په لکونو خلک اوري. دا هم په دې فیسبوک خورېږي او دا په دې نیټ باندې خورېږي او دا په بار ملکونو کې او په یو ځای بل ځای کې ماته خلک ټلیفونونه کوي، ډېر خلک اوري. نو زما خو چې څومره دوستان یې یا زما بیانونه څومره م اورئ، نو ټولو ته زما دا درخواست دی چې که د نن نه مخکې م کړي توبه وباسئ. الله د نن نه مخکې م کړي توبه وباسئ. د نن نه پس په موبایل او په نیټ دروغ خورول، د دروغو پراپګانډې کول، پردي دروغ خورول او د انسان شکل خرابول، شکل مسخ کول د انسان، دا ډېر لوی جرم ګناه را دی نه به انشاءالله العزیز ځان ساتئ. دا سخت جرم دی او سخته ګناه را دی نه به ځان ساتئ. مولانا عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه قصه تاسو ته معلومه ده چې په لاره باندې روانو او سبق لدی سبق زده کوي. نو مور ورته وایي بچې ولې دروغ مه نه وې. ګوره یو شی یې ورته وښو، یو دا بنیادي خبره وه. نو هغه زمانه خو د غلو او د ډاکوانو وه. نو د کمیس په بخۍ کې دننه یې وله پیسې ګیرې کړې او په هغې یې وله ګیندو واله چې پته ونه لګي چې دی کې بچې چې کله د پیسو تاجت او په دې لاره باندې خپل منزلي مقصود ته ورسېدې، نو دا ګینده به اوس پړې ستن تار باندې به ګینده وه که نه، او دا پیسې به ترې وباسې، بیا به دا کمیس ځان لټې کړي. وایي ښه مورې دا لا ماشوم دی، لا بچی دی، لا طالب دی، تاسو چې چڼې ورته وایه چې په لاره ته یو ځای کې دقسې غله ډاکوانو قافلې لوټ کړه، یو نشې بل نشې بل نشې بل نشې چې چا سره سو. اخره کې ویې لکه ګورې که چا سره شي به راکې ګنې ښه به ني لټو چې دا خبره یې وکړه. عبدالقادر جیلاني خو لا ماشوم دی، هغه ته وي او وی راشه دلته ما سره پیسې شته. وی کوم ځای دي؟ وی د دې کمیس په دې بخۍ به اوس پړې دې لاندې پرتې دي. هغسې غل ورته زه وایي. وی خلک د غل نه پیسې پټوي، نه ښکاره کوي او ته ښکاره کوې. دا ولې؟ دا خو که موږ لټولې موږ پکې نشو پیدا کوو، موږ جیب لټو، بډه لټو، اطرخ جیب لټو. دا خو تا له داسې ځای کې پټې کړي دي چې دا خو که موږ تا نه وې خولې موږ نه خولې. هغوی ما ته هم پته و چې تاسو نشئ پیدا کوو، نو ولې دې موږ ته وخولې؟ وایي چې راتلم مور راته وایي بچې دروغ به نه وې. نو تاسو تپوس وکړئ چې نور څه شته که نه، نو ما دروغ خو نشي ویلی. دقه تاریخي خبره ده چې د عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه چې څومره ډاکوانو هغوی یو بل ته وایي ښه دې بچي ته وګوره، دې د مور مني چې دروغ به نه وې، او موږ د رب نه منو چې رب راته وایي دروغ به نه وې. دې د مور خلاف نه کوي، موږ د خدای خلاف کوو. هغه خلک هم ټول توبهګار شو، چې څومره ډاکوانو ټول توبهګار شو. او د مولانا عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه وروستو د هغه په مریدانو کې شمار شو. نو دروغ زمانون ډېر خطرناک جرم دی، او چې خدای وایي ښه شی نه دی او د الله رسول وایي ښه شی نه دی، نو موږ چې څوک هم په الله ایمان لري او د الله په رسول ایمان لري ځان به ترې ساتي که نه. دا اکثر یو واقع ذکر کوم، تاسو ته یاد دهاني کوم، بعضې ملګرو ته به یاد ده. په هندوستان کې په یو ځمکه باندې د یو هندو او د مسلمان جنګ و. هندو وی زما ده او د مسلمان وی زما ده. نو جګړه زیاتېده اخره کې مسلمان وی ورېږه ځان له ملګري پیدا کړ. نو مسلمان اعلان وکړ وی که دا ځمکه ما وګټله زه به پې جومات جوړوم. هندو اعلان وکړ وی که دا ځمکه ما وګټله زه پې مندر جوړوم. اوس مخکې د هندو د مسلمان جګړه وه او اوس د هندوانو د مسلمانانو جګړه شوه، ځکه د مسلمان سره ټول مسلمانان ودرېدل. ولې؟ ځکه د جومات جګړه شوه چې په دې به جومات جوړېږي، او هندو سره ټول هندوانو ودرېدل چې وروره دا خو جواب د هندو خبره د مندر خبره.
مسلمانان رالل دا زمونږ د مونږ به په جومات جوړو، هندوان رالل دا زمونږ د مونږ په مندر جوړو. اوس کلي کې دوه ډلې شو، مسلمانان یو خو هندوان بل خو. مخکې د دوو کسو جګړه وه، د دوو قومونو جګړه شو. ابه خبره لاړه عدالت ته، جج هندو چې عدالت ته لاړل، د عدالت کټهره ټوله د هندوانو او د مسلمانانو نه ډکه ده. مسلمانان بار چغې وایي مسجد زنده‌باد او جومات او هغوی مندر زنده‌باد. اوس جج وایي خدای زه په جنجال سر یم، که دې هندو لی ورکوم مندر پې جوړوي، دا مسلمانان مظاهره کوي بلوه کېږي، ټول روډونه به بند کړي او بل به جوړ، او که دې مسلمان لی ورکوم دې پې جومات جوړوي، هلته کې هندوان بلوه کېږي. اوس داسې یو کار وکړو چې مسله هم حل شي، جنجال هم جوړ نه شي. جج هغې هندو ته او دې مسلمان ته وایي د عدالت کټهره بار خو د هندوانو مسلمانانو ډکه ده په عدالت کې دننه. هلکه وایي داسې څوک مشر سپینګیري نشته چې تاسو په دواړو په اعتماد یې هغه فیصله وکړي، هغه ته به پته وي چې ځمکه د چا ده، مشرانو ته پته وي. د هندو پې ورمخکې شو، وایي صاحب بلکل یو سپینګیری شته او مسلمان دی او زما په هغه باندې اعتماد دی، بس چې هغه څه فیصله وکړه ما ته منظوره ده. هندو د خولې نه ووته. جج ورته وایي څوک دی؟ وایي دا د یو سپینګیري مفتي دی، مفتي الهي بخش صاحب. بس زما په هغه دې مسلمان خو زما په یقین دی چې دې دروغ نه وایي، رښتیا وایي. بس چې دی وایي مسلمان خو خوشحاله شو چې دا اوس مسلمان دی او راشه چې دې ولا اختیار ورکوي، زه یې مولا ورکوم. بس مسلمان وایي صاحب ټیک ده، زما په اعتماد دی. دواړو جج سره لیکل وکړل چې مفتي الهي بخش صاحب چې وایي جومات د مسلمان ده نو مسلمان نه بشي، او که هغه وایي د هندو نه د هندو بشي. د دواړو په فیصله ده او د دواړو په اعتماد یې دواړو عدالت کې ګوتې ولګول چې مسلمان بار رګو ته خو خوشحاله او مسلمانان ورته څه چلو شو، وایي هغه هندو د خولې نه خو د هغه مفتي صاحب نوم ووته. بس مسلمانان خوشحاله وو، هغې ته خو پته وه چې هغه راکوي نو موږ له به یې راکوي، ځکه موږ په جومات جوړو. خو هندو له نه شي ورکولی، ځکه هندو له کې ورکوي مندر پې جوړوي، نو د بوتانو مندر له به ځي مفتي صاحب ورکړي. بس هغې خو خوشحاله وو. هندو چې بار راووت، هندوان ورته وایي څه چل دی وکړو، یاره وایي هغه دلته سپینګیری سړی نه دی بوډا مفتي الهي بخش. بس په هغه هم فیصله وکړه چې هغه عید ته وایي خدای دې په تڼاکه سیټ کړې کړ. هغه هندوان ورته وایي خوار شي، غلطي دې وکړه. اوس هغه مسلمان دی او اختیار دې مسلمان له ورکړه، مسلمان یې تاله درکوي، ته خو په مندر جوړې، هغه به په څنګه بوتانو عبادت خانه جوړه کړي. ابه لازمه نه خپل ورکړي، خوار شي موږ دې راوستو مندر له ورکوو، فیصله دې غلطه وکړه، فیصله هم په مولا کې. یاره وایي زما د خولې نه خو یاره هندو بیا ستومان او خبره ته ورته ګوتې لګولې. آینده تاریخ کې بیا هندوان هم رالل، کټهره ډکه ده د عدالت کچرې، مسلمانان هم رالل، هندو او مسلمان دواړه وردن نشو. او دغه سپینګیري ملا صاحب مفتي الهي بخش صاحب چې لاس او پې اړچي هغه یې راوست. جج ته یې ور مخامخ، یو خو هندو بل خو مسلمان، او جج هم د سړی هندو دی، مفتي صاحب یې ور مخامخ کړه. وایي په دم اعتماد دی، اختیار د ده دی. وایي مفتي صاحب دا د ځمکه ده پلان کې دی کې تالي دی. رویاو صاحب د دې مسلمان او د دې هندو پې جګړه ده. مسلمان وایي زما ده، هندو وایي زما ده. مسلمان وایي که ما وګټله زه پې جومات جوړو، هندو وایي که ما وګټله زه پې مندر جوړو. مندر د هندوانو عبادت خانې ته وایي. دوی دواړو په تا فیصله وکړله چې دا زموږ مشر دی، ده ته پته را چې دا ځمکه د چا ده، سپینګیري. نو ته ووایه چې ځمکه د چا ده، دروغ به نه وایې، رښتیا به وایې. او که درته پته نه بیا مه وایه. مفتي صاحب ورته وایي جج صاحب ما ته پته ده چې ځمکه د چا ده، زه ته خبر یم او زه به رښتیا خبره کوم. ښه وایي وایه ځمکه د چا ده. جج صاحب وایي دا ځمکه د هندو ده، ما ته پته دروغ خو نه دا د هندو ده او د مسلمان ورسره جګړه هسې مفتو کې اچولې ده، ځمکه د هغه ده. هندو خو خوشحاله شو. جج ورته وایي مفتي صاحب درته پته شته چې دې پې څه کوي، دې پې مندر جوړوي. وایي دا د ځمکه ده که پې مندر جوړوي او که کور پې جوړوي، دې سره زما څه دي، زه خو پې نه جوړوم، زه خو پې مندر نه جوړوم، دا د ځمکه. تا خو ما نه دا تپوس نه دی کړی چې دا ځمکه مندر له ورکړې او که دا جومات له ورکړې، دا خو دې راته نه دي ویلي. تا خو ما نه دا فتوا نه غوښتې چې مندر جوړول پې جایز دی او که ناجایز دی. تا خو ما ته وایي ځمکه د چا ده، دروغ وایي. بس زه رښتیا وایم چې ځمکه د هندو ده، دروغ نه وایم. اگر که زه یم د مسلمان ده نو نن د مسلمان کېږي، اگر که زه یم د مسلمان ده نن پې جومات جوړېږي. خو ما ته پته ده چې دی پې مندر جوړوي، ځمکه د ده ده، اوس د ده خوښه ده که کور پې جوړوي، مارکېټ پې جوړوي، دوکان پې جوړوي، مندر زه خو پې نه جوړوم او زه خو یې وله د ځانه نه ورکوم، د ده ده. اوس که ما پردی ځمکه ورکوله دی له مندر له، نو بیا به ده ګناهګارې دی چې تا ته پته وه چې مندر پې جوړوي ولې وله ورکوې، نو دی پې خرڅوم خو نه، او زه څه وله پردی ځمکه خو نه ورکوم. زه رښتیا وایم تا وایي ځمکه د چا ده، ما ته پته ده چې ځمکه د هندو ده. یقین کوه چې جج په تعزیرات هند په قانون د پاسه یو فیصله ولیکله چې ډېرې مودې پورې هغه د هندوستان د تعزیراتو 100 نن به می غالبا. جج څه ولیکل؟ جج دا ولیکل چې مسلمان هار گیا لیکن اسلام جیت گیا. مسلمان وبیله خو اسلام وګټله، مسلمان خو وبیلله ځکه ځمکه په پردی دا وګیرو او ځمکه پردی وه، خو اسلام وګټله. اسلام وایي مندر دې جوړ شي خو رښتیا دې وویلی شي،
اسلام وای مسلمان دی پیل شي خو رښتیا دی ویلی شي، اسلام وای هندو دی وګټي خو رښتیا دی ویلی شي، دروغ دی ونه ویلی شي. د اسلام قانون دا د یو کس دپاره نه دی، دا د یو قوم دپاره نه دی، دا د ټولې دنیا دپاره یو شان دی. یاره چې دا خبره یې وکړله هغه هندو په هغه عدالت په کټهره کې وی دا اسلام، دا مذهب، دا دین عجیبه دی، دې کې فرق نشته د مسلمان او د هندو. اوهو دا به رښتیا وایي که فایده هندو ته هم رسي رښتیا وایه، که فایده کافر ته هم رسي رښتیا وایه، که فایده مالدار ته هم رسي رښتیا وایه. قانون دی بس. یاره جج صاحب زه خو یو خبره کوم، دا ځمکه زما شوه، د تا مال راکړه، فیصله وشوه، وی بس زه د نن نه پس کلمې شهادت وایم او په دغه اسلام کې داخلېږم، د نن مسلمانېږم، بس دا دین قبلو، داسې دین. او نن نه زه اعلان کوم چې دا ځمکه ما په خپله جومات ته وقف کړه، جومات به پرې جوړوم. او تاریخ لیکي چې د عدالت په کټهره کې قچرو کې چې بار څومره هندوانو په یو ژبه الله پاک ټول مسلمانان کړل. دا د رښتیا او برکت. اوس نن سبا زما وروڼو سړی حیران شي چې خدای دا به څه کوو مونږه. حالانکه په دې هم تاسو زه پوهېږم چې په رښتیاو کې کم کمال دی هغه په دروغو کې نشته. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه زمانه کې د فارس یو شهزاده و. فارس په هغه زمانه کې داسې و لکه دې زمانه کې امریکا یا روس، لوی طاقت و سپر طاقت. د هغې یو شهزاده و چې مسلمانان د هغه نه په اور کې ولاړو، هغه له چې جنګي کومه طریقه ورتله او د جنګ په اصولو کم پوهېده، نو داسې بل څوک نه پوهېدل، نو ډېر په جنګونو کې به مسلمانانو ته دره لاسه تکلیف. اخر کې یو ځل د مسلمان په لاس کې راغی او ګرفتار شو او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته پیش کړ. چې څنګه هغه ته پیش شو، بس صحابه ډېر خوشحاله چې داسې سړی مونږ له الله په ګوتو راکړه چې دنه مونږ اور کې ولاړو، مونږ که به هر څومره تیاری کوو دله د جنګ داسې مهارت ورته چې زمونږ هر څه به یې اوبو کې لو کړل. دا به څه کېږي؟ خله چې ګیر شو، چې ګیر شو حضرت عمر صاحب بلا صحابه را د لاسه شهیدان شوي. عمر صاحب رضی الله عنه ته مخامخ شو، لاسونه یې وله وتړل، خپې یې وله وتړلې او جلاد ته حکم وکړه چې دې په توره ووهه. خو عمر صاحب خو ډېر د انصاف خاوند و، هغه ته یې وایي چې هلکه وجنو دي، خو که د مرګ نه مخکې د سارمان یې راته ووایه. وی ارمان مې دا دی چې دا لاس راله پرانېدی او یو خشته جام اوبه راله یخې راکړې او په دې خپلو لاسونو یې د خولې ته ونیسم او ویسکم، دا مې پړه ارمان. عمر صاحب یې لاس ورته پرانېځي، دې تختېدې خو نه چې خپې تړلې دي، مونږ ګیر چاپېره ولاړ یو، لاس ورته پرانېځي، ورشه خشته یو جام د اوبو ډک وله راوړی ورکړې چې دا ارمان یې پوره شي. چې دا جام اوبې څنګه دله ورکړې، لاس کې واغېشتې، دوست نیولي دي، دا لاس داسې رپوي. وی هلکه څکه که نه؟ وی یېرېږم. وی د څه نه یېرېږې؟ هلکه مې دا سوچ دی چې هسې نه ته زما دښمن یې، دا اوبه د دې خولې ته کړم او دغه وخت کې ته د جلاد ته اشاره ورکړې او د مستوره باندې سر ونیو او د اوبه رانه دقسې نیمګړی پاتې نه په دې یېرېږم. وی نه اوبه وڅښه، نو هله به دې بیا وجنو. یاره صاحب وی یقین مې نه کېږي، وی زه مسلمان یم، زه د رسول الله مبارک صحابي یم، زما خبره یې وایي چې تر څو تا د اوبه نیز کړې هغې پورې تا نه وجنو. هغه هوښیار و، ډېر ماهر و، قابل و، خو چې دی وایي هغه اوبه په ځمکه توی کړې ویل وایي چې واړولې عمر صاحب ته وی دا ولې اوس پې نه شې وجل؟ ولې؟ وی تا وی چې تر څو د اوبه نیز کړې موږ دې نه وجنو، دا اوبه اوس زه نه شم څکلی، ځمکې ته لاړه، تر څو چې ما نیز کړې زه اوس د اوبه څکې نه شم او ځمکې راښکې، اوس به راسره څه کوې؟ بس عمر صاحب حیران شو، صحابه حیران شو چې خدایه ده خو عجیبه چل وکړه، ده خو ځان بچ که. عمر صاحب اوس په کار دا وه چې نه مړه دښمنې، دا خبره خو ما کړې ده، خو تا ما سره دوکه وکړه او دوکه زه نه منم، وجنم دی. او یې داسې کړی وی چې زه خلکه جیل ته یې دننه کې جیل ته، او دا اوبه خو دې اوس نه شي څکلی، خو زه ته خیر دی وروسته به ورسره ګورو، څه مشوره کوو، څه میټینګ کوو چې ده سره څه چلو. لیکن حضرت عمر صاحب څه ووایي؟ هغه وی زه رښتونی، ما د رسول الله مبارک نه رښتیا اورېدلې دي، ما ته یې د رښتیا خبره کړې ده او ما ته یې ویلي چې دروغ به نه وی، دروغ ښه شی نه دی، ګناه ده، لهذا ما دا ویلو چې دا اوبې تر څو نیز کلی نو موږ دې نه وجنو، دا اوبه خو دې څکلی نه شي، موږ یې وجلی نه شو. ځای پرېږدی چې ځي هغه خپل دشمن د سوونو صحابو دشمن هغه پرېښوده او خوش یې که او لاړ، او چې څنګه هغه لاړه او د مدینې منورې نه ووته، یو باغ کې ولمبل او واپس راغی، حضرت عمر صاحب ته مخامخ ودرېده. وی څنګه رالې؟ وی بس زه ستا او د اسلام د راستبازۍ او د رښتینولۍ نه متاثر شوم. داسې دي، داسې خو ما چې ته په سترګو نه دي لیدلې، داسې خو ما چې ته په غوږونو نه دي اورېدلې. دښمن سره داسې سلوک کول او د دشمن متعلق داسې د رښتیاو فیصله کول، داسې حق مذهب چې ته دومره رښتونی چې ستا پیغمبر به څونه رښتونی و، او چې ستا پیغمبر رښتونی دی نو ستا رب به څونه رښتونی وی، تاسو ملګري به څنګه رښتونی. لهذا زه راغلی ما او ما ته کلمه شهادت ښایه، زه مسلمانېږم. الله پاک هغه د ایران شهزاده مسلمان کړ،
او چې کله مسلمان شو نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره څه چلو کو دی خو چونکې پوهېده په جنگي مهارت یو او د جنگ متعلق قابلیت یو نو د مشیر ځان لواغشته او د جنگي مشیر یې کو د دفاع مونږ چې ورته وزارت دفاع وایو د وزارت دفاع مشیر یې جوړ کړ چې ته زما مشیر شوې د نن نه پس او ماله به د جنګونو او د جهادونو متعلق ښې مشورې راکړې ګوره اوس که هغه حضرت عمر رضی الله عنه هغه د رښتیاو نه سر اړولی وی او سړی یې وجلی وی نو خو یو سړی به مړ شوی به لیکن چې هغه په رښتیاو باندې فیصله وکړه او دروغ یې ونه وی الله پاک د هغې د وجې څومره لوی سړی مسلمان او د لوی سړي د مسلمانۍ نه پس د هغه نه الله د دین څومره لوی کار واخیسته هغه بیا داسې مشورې به ورکولې مسلمانانو له چې مسلمانان به ورته حیران وروڼو چې الله یو شی خوښوي او د الله رسول یې خوښوي او په هغې کې د انسان او د مسلمان خیر به یې کنه چې هغه رښتیاوالی دی او چې الله او د الله رسول یې نه خوښوي نو په دې کې به د مسلمان خیر نی په دې کې به د معاشرې خیر نی په دې کې به تاوان موږ ټول په دریو ځایونو کې علما وایي رښتیا دروغ وی ویلی شي هغه هم وایي دروغ په داسې شکل وایه چې توریه ورته موږ په عربۍ کې وایو چې شکل وله د رښتیا وکړه توریه ورته وایي هغه دا یو د ښځې سره جنجال جوړېږي خپلې ښځې سره نو خیر دروغ ویلی شي که رښتیا وی نو کور در سره روانېږي ښځه در سره روانېږي او کور درته خرابېږي لکه یو شی زه به یو لنډ مثال درکړم یو شی دی په وس کې نشته او ښځه وي راله بیا راوړئ او که نه راوړئ ستا دا لاره او زما دا لاره نو یاره به یې ښځې مارکیټ کې نو دام داسې دروغ مه وایه پړه کې یو مارکیټ پرس که چې دې مارکیټ کې دا نشته نو یو دکان ته لاړ شه بس هغه دکان ته ورشه چې پکې نی لکه دروغ دی خو شکل بیا هم کوشش وکړه چې شکل ولا دروغ جوړ نه کړي خو دروغ در جیز شو ولې کور دې پروانېږي یوه دغه رنګې ښځه او خاوند د ښځې نه داسې یو مطالبه کوي چې هغه ښه او ښځه ورته څه دروغ مروغ جوړ کړي او دا خاوند پرې رضا کړي دویم په جهادي میدان د جهاد په میدان کې دروغ ویلی شي ولې بعض یو کافر ته که مخامخ دروغ رښتیا وی نو بیا به حالات خراب شي او دریم د دوو مسلمانانو جوړه چې کوي اوس که یو مسلمان لته ورشي او جوړه کې نو خو خامخا د هغه بل دشمن په سر ګړې وړې وی نو که ته هغه لا خبرې ورسوې چې هغه خدا وي نو دا خو تا نور جنجال جوړ روانه دې نوره زیاته کړه جوړه دې ونه کړه نو دې وخت کې ته دروغ ویلی چې مړه هغه له خو زورل ویې لکه ته خو یې د ما دشمن دی هغه خو ستا صفت کوو هغه خو یې دا زما رور دی خو بس روانه راغلی ده او غلط فهمي ده نو اب هم نرم شي ها یاره بس زما خو سره څه د پلان نیکه پټې خو شریک نه دی خو یو جنجال دی او راغی د ما رور دې سره بړه نرم شي روغه به شي نو دې دریو څیزونو کې دروغ وایه اوم علما وایي په داسې شکل یې وایه چې څه ناست یې ځان بچ کولی شي نو ښه خبره ځان بچ کولی شي نو ښه خبره او که نه وي نو خیر دروغ پکې ویلی شي او ما سوا د دې دریو ځایونو نه نور دروغ بنه نو د مارون بنیادي خبره مې دې پورې دا بیان وکړ چې نن سبا په نیټ باندې په فیسبوک باندې او په دې انټرنیټ باندې د دروغو یو سمندر روان دی یو سیلاب روان دی د دروغو الزامونه په خلکو لګي یو سړي کې به غلطي نه او دی ورپسې دروغو الزام شروع د دروغو کنځل لیکي دروغو پراپګنډ لګیا لیکېږي او یو تخوري او بل تخوري او بل تخوري نو یو دا مهرباني وکړې چې انشاءالله زما بیان چې څوک هم اوري هر ځای کې چې اوري نو ګوره الله خفه کېږي نو الله سره به عهد کوو انشاءالله چې موږ به په فیسبوک باندې په انټرنیټ د نن نه پس هغه کار نه کوو چې په کوم الله خفه کېږي دروغ به نه وایو د دروغو پراپګنډه به نه کوو او که چا کړي مې نو موږ به بل ته نه رسو او موږ به انسان د ذات عزت به کوو د انسان ذات هر څوک چې د انسان د هغه شکل دا د انسان شکل دی دا ولا خدای ښکلی شکل خوښ کړی دی د هغه نه سپی جوړل او د هغه نه خر جوړول او د هغه نه بل شی جوړول یا هغه پورې ټوکې کول دا په شریعت کې ګناه ده هغې نه به ځان ساتو نو د دې اصلي علاج څه دی اصلي علاج دا چې د دروغجنو سره مه کښېنه او د رښتونو سره کښېنه مجلس تاثیر لري که ته دروغجنو سره ناست دی نو دروغجن بشي که رښتونو سره ناست دی رښتونی بشي دارنګې نن په انټرنیټ او په فیسبوک هم د ناستې یو طریقه ده دوستانه ده یو بل سره ځان څه شامل کړي څه ورته وایي لکه دا لکه د تا سره شامل شوم او اډ ورته وایي ته تا سره اډ شوم ته ما سره اډ شوې نو دروغجنو سره ځان مه اډ کوه رښتونو سره ځان اډ کوه بس دا ناسته یوازې ده چې جومات او حجره کې ناسته وکړې په دې فیسبوک ملګرتیا د نیکانو سره کوه د صالحانو سره کوه او د بېدینو او د ګناهګارانو سره مه کوه د دنیا د امتاوان دی د دین د امتاوان دی الله به خفه شي د الله رسول به خفه شي د الله فرشتې او کائنات به خفه شي الله دې موږ د دروغو نه وساتي که مو ویلي الله دې راته معاف کړي او ګوره توبې سره الله معاف کوي ښه که چا ویلي
داسې دروغ د دروغو پراپیګنډا مسلمان ته ضرر رسولي په دې نیټ او په فیسبوک نو توبه وباسئ الله به معاف کړي توبه دا معنا چې دا سم کړي دي معافي غواړو آینده به نه کوو دعا غواړئ زمونږ په دې کلي کې یو دوه مړي شوي یو جنازه خو مونږ وکړله شعر لاله مړو دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله وارثانو له صبر ورکړي او یو دلته کې زمونږ د دې حیات دي د میرودو د کندي د دې والده صاحبه وفات شوې ده او ډاکټر صاحب دي هغې ته دعا کوي په رحمن لاله ټبر چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي او الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله تعالی وارثانو له او بچو له صبر ورکړي او په دې او د مورخ مشرف شاه لاله ټبر وفات شو هغې ته هم دعا وکړئ چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي رب العالمین د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او رب العالمین یې وارثانو له صبر ورکړي او دا زمونږ ډاکټر الهي جان صاحب د مهرې د هغې ورور وفات شو هارټ اټیک ورته شو الله دې مغفرت نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي څومره مردګان وفات شوي دي مړي الله دې ټولو بخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او چې څومره بیماران دي دعا وکړئ چې الله ټول له شفا ورکړي روغ صحت زمونږ څه بعضې ملګري دی هغه پېښور کارخانو نه راغلي دي او بعضې بیماران دي له چا والده یو ملګری دی بیماره ده دعا وکړئ چې رب العالمین روغ صحت وله ورکړي او الله وله شفا ورکړي او بعد نور دوستان دی هغوی ته څه پریشانۍ دي او مسائل دي ماته ویلي دي دعا وکړئ چې خدای پاک هغه پریشانۍ او مسائل په خوشحالو باندې بدل کړي جی مولانا طارق صاحب دی وی مولانا طارق صاحب وفات شوي دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې وبخي څومره علما وفات دي دینداره صالحان مسلمانان زمونږ د جمعې د جمع ملګري الله ټول وبخي او د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي وارثانو له صبر ورکړي دعا وکړئ چې کوم حضرات حجونو له روان دي ډېر ملګري زمونږ د دې جمعې د مانځه بعضې دوستان حج له روان دي الله دې په خیر ورسوي الله دې په خیر راوستلي کړي الله دې وله روغ صحتونه ورکړي او الله دې مونږ تاسو ټوله غذای له بوتلی کړي او الله مونږ د فتنو نه د آفتونو بلیاتو نه وساتي روغ صحتونه هم نصیب کړي دعاګانې هم قبولې کړي او د زړه حاجتونه هم پوره کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله یو بل ملګری زمونږ لږ دعا وکړئ زمونږ د مردان دی او ډېر ښه ملګري بیمار دی اوس راغلی به مې غالبا دی مانځله یا به راورسي زمونږ د ډاکټر بخبیرن صاحب ورور د سربیرن خان حاجي صاحب دعا وکړئ چې الله وله روغ صحت ورکړي الله وله عافیت ورکړي او الله یې د پریشانو نه وساتي او رب العالمین ولا د هر قسمه بیماری و تکلیفي بیماری راوستونکی الله دې لرکونکی الله دې الله دې بیماری په عافیت لري کې الله دې ولا روغ صحت ورکړي برحمتک